شو 2 کاله شوي وو چې امام دغه فلمونه کتل، ما دغه فیسبوکونه کتل، ما دغه نیټونه کتل، ما به د مانځو حال نه، ما به هم داسې ملګرو سره چې کوم یو پروګرام ډېر د بې حیایي او د بې ګناه د رب العالمین د خفه کولو دغه دی، ما په 2 کاله کې رب العالمین ته سجده وی نه وه لګولې. سهار وی اذان چې وشولو بس هر څه وما ویل چې جومات ته به لاړ شم. وی جومات مخکې نه زما د مانځه سره مینه نه وه چې د جومات امام چې الحمدلله وی ما په دې زړه کې یو اثر وکړو دې خبرو، زه حیرانه شوم. وی ما چې کله سجده ولګوله زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې لاړل چې ما کله مونځ سر ته ورسېدو زه وی پوه شوم. سلامونه ملګرو، هر هغه څوک چې په موبایل باندې ټایم پاسې کوي یا په نیټ کې ګوري او یا چې کوم دی د هغه سره په میموري کارډ کې یعنې په موبایل کې ورسره دي او فلمونه ورسره دي، ډرامې ورسره دي او خپل ټایم پاسې په دې موبایل باندې کوي. راځئ نن د اصلاح لپاره دا ویډیو ګوره چې انشاءالله چې دا ویډیو ته وکتله انشاءالله چې ته به آینده لپاره یو داسې انسان جوړ شي چې آینده لپاره به ته په خپل وخت چې کوم دی په موبایل باندې دغه مباح شیزونو باندې نه ضایع کوي. نو څوک چې فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، راځئ تاسو باندې یو دا ویډیو کلیپ در باندې اورم انشاءالله چې ستاسو به راتلونکي ژوند کې چېرې هم تاسو د فلمونو او ډرامو طرف ته یعنې مایله کېږئ نه او ستاسو سوچ او فکر ته به هم دا خبره راځي به چې د ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي. نو راځئ ما سره د ویډیو کلیپ تر اخره پورې ګورئ انشاءالله چې ستاسو دا ویډیو وکتله نو آینده لپاره به انشاءالله چې زه دا یقین کوم چې تاسو به نه ډرامې ګورئ نه به فلمونه ګورئ او نه به خپل وخت په موبایل کې ضایع کوئ. نو راځئ د ویډیو کلیپ ما سره تر اخره پورې ګورئ، که مو خوښ شه د ملګرو سره به یې ضرور شیر کوئ ځکه دا یو اصلاحي او اسلامي پیغام دی، لازمي به تاسو شیر کوئ ځکه چې تاسو شیر کېدو باندې به تاسو ته ثواب هم میلاویږي. راځئ دا ویډیو ګورئ. چې زما زړه ته هغه ایمان چې زما د زړه نه وتېرېد دا بېرته زړه ته راواپس کېږي. لږ ساعت جومات کې کېناستلم، بېرته چې کور ته رالم وی نور کله به زه چې دفتر ته تلم وی ناوخته به تلم. په دغه ورځ باندې وختي لاړم، وی یو ملګري راته ویلې چې نن څنګه وختي راغلې، نور کله خو ته ډېر ناوخته. وجه دا وه چې یو سړی ټوله شپه فلمونه وګوري هغه به څرنګې خپله ډیپټي د دنیا سر ته ورسوي او یا به څرنګې د دین کار وکړي. دا وی ما ورته ویلې چې بېګا خو راسې یو عجیبه کیسه وشوله، داسې کیسه راته وشوه. وی ما ته مې یو ملګري ویلې چې رب العالمین د باندې رحم ځکه کړی دی چې د لور په ځای باندې د ملک الموت در لېږلی وی او د قطیم دی د ساه د اخیستلی وی او د دې فیسبوک او د دې بې حیایي د پاسه د دې فلم د پاسه د نه ساه اخیستې وی څه به دې کولې. دې خبرې ته کله کله سوچ وکړه. نن چې ته کله سوچ کې د چا تصویر به راغلی په پلانکي دمچورۍ کې د دې ونه ساه وختله، څوک به په لارې روان وي دمچوري به کوي او په دې حال کې به ګاډی وجنګېږي، په دې حال کې به د نه ساه وخېږي. دې خبرې تا ته د دې خبرې ذهن کې دې نه راځي چې رب العالمین د پسې په هر وخت کې په تا پسې در پسې دی ستا رب چې دی ته د هغه نه په یو ستا د مرګ یو ټیم مقرر دی. دې ګناه کې که تا له مرګ راشي څه به کوې. ماسپښینه پورې مې وایي خپله ډیپټي وکړه د ملګري سره به هر صورت وایي جومات کې مې مونځ وکړو خو یې پرې زړه کې مې یو غټ سوچ و چې هغه خپله لور بېرته وینمه چې کومې لور د هدایت ذریعه زما ګرځېدلې ده. وایي ډېر سوچ مې وایي ډېر تیز کور ته را روان ومه، کور ته چې رالم نه خپله لور مې وایي خپله ښځه مې مخې ته ولاړه ده د دروازې، نور کله به وایي د دروازې مخې ته نه ودرېده. وایي ما ته ویلې چېرته ورک شوی وې؟ وایي ما ورته ویلې چې خپل دفتر ته تللی و او اوس ولې ناوخته مونځ مې کو. وایي ما ورته ویلې ښځې نور کله خو ته چېرته بار نه یې ولاړ، څنګه نن بار ولاړې دروازې مخې ته؟ ویل ما ته اول ویل ستا د 15 کالو لور چې ده هغه وفات شوې ده. که رب العالمین د باندې یو رحم وکړي او تا لره توبې توفیق درکړي دغه لور چې څنګه رب العالمین د دې ساه شو اخیستلی ستا هم شي اخیستی، په دې خبره ځان پویه کوه. وایي دا خبره چې ما واورېدله وایي زما حواسو کار پرېښودو، بې اختیاره مې د سترګو نه اوښکې روانې شو چې ما خو غټ ارمان دا و چې زه د چا په وجه باندې مې ایمان بېرته نصیب شوی دی، د چا په وجه باندې مې حق نصیب شوی دی چې دا خو مې یو ځل بېرته لیدلې وی. جنازه م چې پرې وکړله وایي هغه ملګری مې راغی ویل ما ته ویلې خپله هغه لور چې ستا د هدایت ذریعه ګرځېدلې ده دا نن په خاورو کې په خپله اندخه کا. وایي ما ملګرو ته ویلې چې دا زه خپله لور نه ښخومه، دا زه خپل یو نور دی چې الله ما له رالېږلې وه خو زما نه یې واخیستله وه. زما عرض دا دی رونو نوجوانانو او د دې زمانې ای مسلمانانو چې دا کم ګناهونه کېږي والله رب العالمین به غصه شي او د دې غصې په وجه باندې به داسې عذاب را باندې راولېږي چې زموږ دپاره به بیا د توبې لار هم نه وي، زموږ به د معاف کېدلو لار به هم بیا نه وي، داسې هغه قهر به را باندې راشي. نن چې سوچ وکړي هر طرف ته د ګناهونو، څوک دې خبرې ته فکر نه کوي. چا خپل بچي ته داسې ونه ویلې چې بچیه ستا سره چې دا غټ څپېړه موبایل ورسره ته پې ټوله شپه څه ته ناست یې،